د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. یوه نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کاربندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارډ ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتونو د ارکانساس پوهنتون د پروفیسر هری انتوني پیترونوس د خپلو نور همکارانو په ملتیا جوړه کړې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څېړنې په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسل نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوي راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي په 2023 کال کې تر 500 ډیر افغان ماشومان د جګړې د پاتې شونو د مهماتو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسیف ویلي تیر کال 3 میلیونه ماشومانو او د هغوی والدینو ته د مهماتو د خطرونو د پیژندلو څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي دي. راستنیدونکو کډوالو ته څه باندې 80,000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د کور او ښار جوړولو وزارت په 9 ولایتونو کې بېوزله راستنیدونکو ته د 80,114 جریبه ځمکې د تشخیص خبر ورکړی دی. یاد وزارت ویلي چې تشخیص شوي ځمکې په کابل، غزني، روزګان، فراه، کندهار، شبرغان، سمنګان، پنجشیر او بامیانو کې موقعیت لري چې ډیرو ولایتونو کې د توپوګرافي سروې بشپړه شوې ده. په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د NM 115 راکټ فعال شو. ملي دفاع وزارت خبر ورکړی دی چې کابل کې د NM 115 په نوم نوې رهبري شوی راکټ فعال او 14 تنه ځوانان یې له زده کړو فارغ شول. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه رهبري شوی راکټ زریدار ټینکونه، جنگي کښتۍ او ټیټ پرواز کوونکي هلیکوپټر په نښه کولی شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د افغانستان د ښځو دفاع ته ژمنه ده. هغې زیاته کړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو بندیزونه دوام لري. امینه محمد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر بریدونو لاندې دي، خو بل خوا د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې ښځو ته د ټولو اسلامي او بشري حقونو ورکولو ته ژمن دي. ایران کې شاوخوا 200 متخصص افغان ډاکټران پر دندو بوخت دي. د ایران د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو مرکز ویلي نږدې 200 افغان متخصص ډاکټران د دغه هیواد په روغتونونو کې کار کوي. د یاد مرکز رئیس نادریار احمدي ویلي ځینې افغان کډوال چې ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري، د خدماتي بنسټونو سره د همکارۍ له لارې د اړینو خدماتونو کارتونه ترلاسه کړي دي. هغه همداراز ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال له دغه هیواد شړل شوي او د روان کال تر پایه به 1 میلیون نور هم وباسي. نوموړي له ټولو افغانانو غوښتي چې دغه هیواد ته په قانوني لارو تګ راتګ وکړي چې له ستونزو سره مخ نشي. یو عرب پانګوال کندهار کې د انارو د بسته‌بندۍ او جوس جوړولو په برخه کې پانګونه کوي. د کندهار د کانونو او صنایعو خونې رئیس سید سرور امانی وایي چې د ابو محمد په نوم یو عرب پانګوال له کندهار په صنعتي ښارګوټي کې د انارو د بسته‌بندۍ، جوس جوړولو او بهر ته د صادراتو په برخه کې پانګونه کوي. د کندهار د انارو صادرات چې مخکې پاکستان ته کېدل د لوړو مالیو له امله زیانمن شوي دي. بهر ته د افغان کارګرانو د لیږد په اړه د همغږۍ ناسته شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر ورکړی چې بهر ته د افغان کارګرو د لیږد او هلته د شته افغان کارګرو ته د لازمو کاري اسانتیاوو برابرولو په موخه د همغږۍ 15 اړخیزه ناسته شوې ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په ناسته کې پریکړه شوې ده چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرو د لیږد پروسې د ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو 15 اړخیزه هوکړه لیک ترتیب کړي. همداراز له اړوندو وزارتونو غوښتل شوي چې خپل مکلفیتونه په ښه ډول ترسره کړي. سعودي عربستان اعلان کړی چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې 19,541 تنه غیر قانوني کډوال نیولي دي.
د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دغه کسان د کار، سرحدي امنیت او د استوګنې له قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د جدي په 15 اعلان وکړ چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 953 کسان په داسې حال کې نیول شوي چې هڅه یې کوله دغه هیواد د سرحدي سیمو څخه په ناقانونه ډول له پولې واوړي چې 40 سلنه یمنیان او 58 سلنه ایتوپیایان دي. د یاد وزارت په وینا دغه ټول کسان د 2024 کال د دسمبر له 4 څخه د 2015 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. دغه وزارت خبرداری ورکړې هغه کسان چې د غیر قانوني ننوتلو، ترانسپورت پټنځایونو یا مجرمینو سره مرسته کوي تر 15 کلونو پورې بند او تر 1 میلیون سعودي ریال پورې به جریمه شي. ترکیه اعلان کړی چې د 2024 کال د دسمبر په 8 د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو راهیسې څه باندې 40,000 سوریایان له ترکیې څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. ترکي چارواکو ویلي چې ډیری سوریایي کډوال غواړي چې د دایمي بیرته ستنېدو څخه وړاندې د خپلو اصلي اوسېدو سیمو څخه شرایط وګوري. د معلوماتو له مخې د دې پروسې د اسانتیا لپاره د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت سوریایي وګړو ته اجازه ورکوي چې په لنډمهاله توګه په 6 میاشتو کې 3000 له خپلو سیمو څخه لیدنه ترسره کړي. الخلیج آنلاین راپور ورکړی چې د متحده عربي اماراتو د مشر مرستیال محمد بن راشد المکتوم اعلان وکړ چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړي ځل د مستقیمي بهرنۍ پانګونې حجم 15.9 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی او د هیواد د صنعتي صادراتو ارزښت 50.3 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړه چې په 2024 کال کې 150 میلیونه مسافرو د متحده عربي اماراتو د هوایي ډګرونو لارې سفر کړی او دغه هیواد د ګرځندوی مرکزونو له 10 میلیونو څخه د زیاتو سیلانیانو قربتوب کړی دی. د نوموړي په وینا حکومت د استعدادونو د جذب او پانګونې د ښه کولو په موخه له 250 څخه زیاتې ملي پروژې او نوښتونه پیل کړي دي. په دې توګه په 2024 کال کې د متحده عربي اماراتو د بهرنۍ سوداګرۍ حجم د دغه هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره 280 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن ویلي چې جو بایډن د امریکا په تاریخ کې د افغانستان تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. هغه له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې اضافه کړې له افغانستان د وتلو په برخه کې د جو بایډن د حکومت پریکړې د امریکا نړیوال مقام پیاوړی کړ. د نوموړي په وینا چې له افغانستان تر وتلو وروسته په بهرنیو چارو وزارت کې د دغې چارې تر هر اړخیزې ارزونې وروسته د 40 سپارښتنو یو راپور چمتو کړی چې په خبره یې لبنان، اسرائیل او سودان کې د افغانستان په څیر وضعیت نه تکرارېدو په موخه ځینې سپارښتنې عملي کړي دي. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې ځینو امریکایي مشرانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه او د بایډن پریکړه یې غیر عادلانه بللې وه. فراه ولایت کې د یو ځوان په شخصي لګښت د 2 میلیونه او 200,000 افغانیو په لګښت د فوټسال مصنوعي میدان جوړ او نن یکشنبه د یو شمېر مسؤلینو او ځوانانو په شتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. پر دې لوبغالي کې په یو وخت کې 12 تنه لوبغاړي لوبه کولی شي او د 400 تنه نندارچیانو د ځایېدو وړتیا لري. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ خبرونه تر بیا ښې چارې.